السلام علیکم ملګرو. افغانستان دغه لوبغاړو سره دغه ینګ لوبغاړو سره ډېر زیاتې کیږي. نن په دغه زیاتې باندې خبره کوو چې وای دغه زیاتې کیږي د افغانستان دغه لوبغاړو سره د افغانستان دغه ینګ سټار سره وای دغه زیاتې کیږي په سکواډ کې واغستل شي او به په سکواډ کې په میچ کې نه اغستل کیږي. نن په دې باندې خبره کوو، خو په آرامه کوو، خو په غب شپ خبره کوو. ټول سره د ویډیو خپل مګورئ مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. نن راځو دغه یو واحد یو ټیسټ میچ دی دغه طرف ته راځو چې دغه کم سکواډ چې اعلان شوی نو په دغه سکواډ کې که تاسو وګورئ کنه رحمان الله ګربز یې اغستی او زه د افغانستان د کلارانو خلاف نیم، زه د افغانستان د لوبغاړو د پلیرانو خلاف نیم. خو زه تاسو له یو مثال درکوم کنه چې تاسو مطلب یا موږ تاسو کې یو کس بیمار شي هغه موږ تاسو د مزغوم بیماري د مزغو او موږ تاسو د اډوکو ډاکټر له بوزو نو آیا د اډوکو ډاکټر به د مزغو په علاج باندې پوه شي کنه هغه ډاکټر به وایي چې دا تاسو بوزئ سپیشلیسټ له د مزغو سپیشلیسټ له بوزئ، زه د اډوکو سپیشلیسټ ډاکټر یم، د دې کار ما نه راځي او د دې په علاج او په طریقه نه پوهېږم دا د مزغو هغې له بوزئ. نو داسې ته هر یو فیلډ خپل دغه استاد وي. مطلب رحمان الله ګربز او کریم جنت چې دي دا دغه استادان دي، د اوډیای استادان دي، د T20 استادان دي. مطلب دوی په اوډیای کې مطلب په ون ډے میچونو کې په T20 میچونو کې خلوبه کوي. د ټیسټ بیټسمین بوتلل ون ډے ته T20 ته دا هم غلط کار دی او د ون ډے او د T20 بیټسمین راوستل ټیسټ ته دا هم غلط کار دی. همدغه وجه ده چې افغانستان ټول ټیم نن په 155 سکور باندې ووت شو. د دې وجه څه ده چې رحمان الله ګربز چې کوم دی دی په میچ کې اچولی او ناصر جمال چې کوم آوټ اف فورم دی د سریلانکا خلاف هم په 0 باندې ووت شوی، نن بیا هم په 0 باندې ووت شو، دی پکې اچولی دی. کریم جنت که څومره ښه بیټینګ کړی دی خو د ټیسټ میچ پلیر نه دی. دی چې په کوم سوچ باندې اغسته چې کریم جنت به موږ له مطلب بیټینګ هم وکړي، موږ له بالینګ هم وکړي، نو بالینګ د کریم جنت هغه نه ښه نه دی لکه څه رقم چې مطلب ابراهیم عبدالرحیمزي بالینګ ښه دی، څه رقم چې نویز ددرام بالینګ ښه دی، څه رقم چې مطلب د ضیاءالرحمن اکبر بالینګ ښه دی. نو موږ تاسو که راشو د نن دغه افغانستان لوبغاړو سره دغه ینګ سټار سره ډېر زیاتی شوی دی په دغه اولني ټیسټ میچ کې. مطلب په واحد یو ټیسټ میچ کې چې یو ټیسټ میچ دی اکرام علي خیل سره پکې ډېر زیاتی شوی دی. که موږ تاسو وګورو دغه رحمان الله ګربز دا صرف ون ډے او T20 کې لوبغاړی دی. دا که ته په لس ټیسټ میچونو کې نه که 50 ټیسټ میچونو کې د افغانستان ټیم ولوبوي کنه خو دا پرفارم نشي کولی. یو بیټسمین جوړ ټیسټ میچ لري، یو بیټسمین جوړ T20 لري، یو بیټسمین جوړ ون ډے لري. رحمت شاه ولې په T20 کې نه اخلي؟ ځکه چې هغه نه دی د هغې فیورټ بیټسمین نه دی T20، هغه د ون ډے او د ټیسټ بیټسمین دی. که موږ تاسو وګورو حشمت الله شاهدي په T20 کې ولې نه دي؟ هغه ځکه چې د T20 بیټسمین نه دی. رحمان الله ګربز ولې په T20 کې اخلي، ولې په ون ډے کې اخلي؟ ځکه چې هغه د ون ډے سپیشلیسټ بیټسمین دی. نو همدغه ده چې نن رحمان الله ګربز نه وی اغستل شوی. ما وویل چې دی سکور نشي کولی ځکه چې موږ دونه کرکټ کړی دی، موږ پوهېږو چې د ټیسټ بیټسمین د ون ډے او د T20 بیټسمین دا په ټیسټ کې بالکل سکور نشي کولی. نو د ګربز په ځای باندې نن اکرام علي خیل په کار و. اکرام علي خیل سره غټ ظلم زیاتی شوی دی. سلو بیټسمین دی، وکټ ودرئ، پارټنرشپ کوي، ډېر د آرام سینې والا بیټسمین دی. ناصر جمال ته که موږ وګورو ناصر جمال مسلسل آوټ اف فورم روان دی. د هغې په ځای باندې بهیر شاه د افغانستان داخلي لیګ کې د افغانستان په داخلي کرکټ کې بهترین پرفارم شروع کړی دی. په کار د هغې په ځای باندې هغه اغستی وی. د کریم جنت په ځای باندې په کار چې عبدالمالک اغستی وی. دلته خو به تا سره بیټسمین زیات شوی وی خو دغه بیټسمین به تا له سکور هم کړی وی. نو دغه درې غلطیانې مطلب داسې به ورته ویو چې مطلب دغه درې کسان چې کوم دي مطلب اکرام علي خیل شو، بهیر شاه محبوب شو، عبدالمالک شو، دوی سره پکې زیاتی شوی دی. ابراهیم عبدالرحیمزي صاحب پکې زیاتی شوی دی. نو دغه مطلب رحمان الله ګربز، ناصر جمال، کریم جنت، نور عزیز ادران پکې نه و اغستل په کار. دغه عبدالمالک بهترین بیټسمین دی، ینګ سټر دی. نور عزیز ادران د کوم وخت نه روان دی لوبېږي خو د کوم پرفارم نشته د افغانستان په ټیم کې، داسې دومره ښه پرفارم یې نشته دی. رحمان الله ګربز ته که وګورو هغه د ټیسټ بیټسمین نه دی بالکل، که بل اننګز کې والي، که بل ټیسټ کې والي، که بل ټیسټ کې والي خو دا پرفارم نشي کولی. ولې دغه افغانستان دغه کم لوبغاړي چې دلته ناست یا مطلب کم دغه سلیکټران چې دي دوی ولې سوچ نه کوي چې مطلب موږ خو دا د ټیسټ د ون ډے او د T20 بیټسمینان واغستل خو دوی خو موږ له پرفارم نشي کولی. دا خو د افغانستان په ناکامۍ باندې را روان دي. وایي چې افغانستان خو دې ته ښه پته ده چې نن 155 سکور باندې ووت شو. که دې سره اکرام علي خیل وی، بهیر شاه محبوب وی او عبدالمالک وی، یقینا چې دا سکور به 300 نه برابر افغانستان کولی او کم از کم 15 شپږ به آوټ وی، زیات به آوټ هم نه وی او 350 سکور ته افغانستان ټیم دغه اولني اننګز کې سکور رسولی شو. خو دغه د ون ډے همدغه د مطلب د ون ډے او د T20 بیټسمینانو اغستلو د وجې نه او د آوټ اف فورم بیټسمینانو اغستل د وجې نه چې ناصر جمال چې نیمه سلیزه نشته دی د 30 سکور نه مطلب هغه چې ډېر میچونه کې مو کې هغه دغه زیات نشي کولی. نو زموږ په ځای باندې خو دغه خبرې وي چې د اکرام علي خیل، بهیر شاه، عبدالمالک او ابراهیم عبدالرحیمزي لپاره مې واضح کو چې بهترین لوبغاړي دي. دا کم زاړه پلیران چې دغه لوبې نشي کولی، کم چې مطلب د ون ډے T20 پلیران دي دا په دې ټیسټ کې اغستل پکار نه دي. نو دغه د کاونټ سره ډېر ناجایزه شوې ده. د ویډیو کتلو ډېره مننه.
زمون په خبرو باندې کوم ملګری خپه شوی دی هغې دپاره معذرت غواړم بخښنه غواړم او که زما د خبرو سره متفق وي دغه ویډیو سره شیر کوي ډېر شیر کوي او هر یو کس یې شیر کوي چې افغانستان په دغه بورډ کې دغه ځایتی بند شي افغانستان سلیکټران دغه ځایتی بند کې یو حقدارو ته حق ورکړل شي باید د ټیسټ لوبغاړی په ټیسټ کې ولوبول شي د ونډې هغه په ونډې کې او د ټي 20 هغه په ټي 20 کې ولوبول شي که ته په ګډوډ حساب باندې لوبغاړي لوبې نو په دې باندې هېڅکله هم افغانستان ټیم آیرلنډ نه خو څه کوي چې د کینیا نه او د زمبابوې نه او داسې نور کمزورو ټیمونو نه هم میچ نشي ګټلی نو د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ د الله په امان